له اداري چارو د څارنې او د فرمانونو د پلي کولو کمیسیون د بلخ ولایت د واټ ترانسپورت د تنظیم ریاست څخه څارنه وکړه. د دې لیدنې پر مهال د کمیسیون غړو د دغه ریاست له ورځنیو فعالیتونو او خلکو ته د خدمتونو د وړاندې کولو څرنګوالی وارزاوه او د ښارونو او ولایتونو ترمنځ د ترانسپورتي شرکتونو او وسایطو د څار، د تمځایونو او ترمینلونو د تنظیم او د سړکونو د نظم او امنیت د ساتنې په برخه کې د ترانسپورت ریاست پر رول ټینګار وکړ. د دغه کمیسیون رئیس مولوي سلطان محمد سعید وویل چې د واټ ترانسپورت د تنظیم ریاست د یاد ولایت د ټولنیز او اقتصادي نظم یو له مهمو ادارو څخه بلل کیږي چې د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو سم مدیریت، د غیر قانوني کرایو مخنیوی، د وسایطو او ترانسپورتي شرکتونو دقیق څار او د ترمینلونو تنظیم د دې ریاست له مهمو مسؤلیتونو څخه دي چې باید په اخلاص او تعهد سره ترسره کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ادارې مسؤلین مکلف دي څو د عوایدو سرچینې وپیژني، د فني او اداري اصولو رعایت یقیني او تعرفي تنظیم کړي، له پولیسو او امنیتي ادارو سره د سړکونو د نظم د ساتنې په برخه کې همکاري وکړي او د خلکو شکایتونه په دقیق ډول واوري او ټاکل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. حاجي مولوي سلطان محمد سعید همداراز پر اداري نظم، د کارکونکو په منظم حضور، پر وخت د حاضرۍ امضا، له مراجعینو سره په مناسب چلند او ولایت مقام ته د میاشتنیو او کلنیو راپورونو پر ترتیبولو ټینګار وکړ. د دې لیدنې په پای کې د بلخ ولایت د واټ ترانسپورت د تنظیم ریاست مسؤلینو او کارکونکو د کمیسیون له څارنې مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې ټول ورکړل شوي هدایتونه او لارښوونې به په جدي ډول تعقیبوي او د ترانسپورتي خدمتونو او ښاري نظم د ښه والي لپاره به لا زیاتې هڅې کوي.